سوال کړل دا سوال مهم ځکه دی چې ډېر خلک په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي. سوال دا کړل چې یو کس مسافر دی یا دغه شانتي په هاستل کې پاتې کیږي نو حالت کې دا کس متعی په ذریعہ باندې نکاحي متع کولای شي یا نشي کولای. یعنی د سوال مقصد دا دی چې بعض خلک دا وایي چې د متعی ذکر په قرآن مجید کې دی نو آیا داسې متع کول یعنی انسان په مسافرۍ کې د یو خاص مدت ته پورې هلته کې چې کوم دی د هغې زنانه سره چې کوم دی نکاح وکړي عارضي طور پر یا دغه شانتي یو کس په هاسټل وغیرہ کې پاتې کېږي یونیورسټۍ کې نو هلته کې جنکۍ هلکان چې کوم دی په هاسټل کې پاتې کېږي نو آیا هلته کې د ګناه نه د بچ کېدو لپاره د یو جنۍ سره عارضي طور پر نکاح کول یعنی متع ته چې وي داسې عمل کول جایز دي یا ناجایز دي؟ دیوی چې په قرآن مجید کې بعض کسانو چې د دې ذکر شته. یاد وساتئ نکاح په حواله سره چې کوم دی دا ډېر خلک د غلط فهمي شکار ځکه دی چې زمونږ په معاشره کې یو طبقه ده یو فرقه ده چې هغې ته اهل تشیع یعنی روافض ویل کېږي د هغو په نزدیک چې کوم متع دغه جایز ده. هغه وایي چې بھائی متع مثال طور پر الګ جنې یو ځای کې راځي مثال طور پر مسافرۍ کې څنګه چې بعض مسافران یې مسافرۍ ته لاړ شي نو هلته کې چې کوم دی هغه د یو ورځې لپاره متع کولی شي د یوې غنټې لپاره متع کولی شي یا دغه شان د میاشت لپاره د کال لپاره هغه ځان اپس کې الګ جنې چې کوم دی تېږي د هغې نه بعد چې کوم دی هغو د یو بل سره زندګي تېرولی شي د یو بل لپاره هغه حلال دغه شانتې په هاسټل کې چې کوم دی جنکۍ هلکان پاتې کېږي بهتره دا ده چې هغو چې کوم دی اپس کې جنې الګ چې کوم دی یو بل سره چې کوم دی ایجاب و قبول وکړي او چې کوم دی مهر متعین کړي به چې دومره مهر به چې کوم دی زه تا ته ادا کوم الګ چې کوم دی هغه به جنې ته مهر ادا کړي نو بیا چې څومره ټایم هغه یو بل سره پاتې کېږي نو پاتې کېدی شي دا د اهل تشیع مذهب کې دی یعنی شیعه چې کوم مذهب دی فرقه ده هغه چې کوم دی د قرآن مجید یو آیات دی چې د هغې نه غلطه تشریح چې کوم دی بیانې فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضه دې کې چې کوم دی نفع حاصلول دي متع چې کوم دی دوم دغه نفع ته ویل کېږي نو دوی چې کوم د قرآن مجید دا آیات دی غلطه تشریح کوي د دې نه چې کوم دی متع ثابت کوي یعنی تاسو په کوم ځای کې د جنکو نه چې کوم دی د زنانو چې کوم دی تاسو نفع اخیستی شئ یعنی الګ جنې راضي شي نو واپس کې چې کوم دی پیسې تېږي نو د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی هغه یو بل سره ټیم تېرولی شي دا د هغو لپاره یو قسم نه نکاح دی. لیکن شریعت اسلام کې بالکل د دې گنجایش نشته ځکه چې متع چې کوم دا مثال طور پر په اسلام کې جایز وي نو بیا چې کوم دی ډېر شي فسادات به ځکه چې په دې کې بیا د انسان چې کوم نسل هغې کې بیا پته نه لګي چې دا چانه پیدا دی او د هغې نه علاوه چې کوم دی دغې خلکو ته اوس مثال طور پر چې کوم دغه خلک د دوی په نزدیک چې کوم جایز دی باقاعده د دې فضایل بیانې چې یار په نکاح متع کولو کې چې کوم دی ته نکاح نه دی ویل پکار بلکې دا متع بلکې زنا دې ته ویل پکاري. زنا او په متع کې څه فرق دی؟ زنا هم دغه شی دی چې کوم دی الګ جنې اپس کې راضي شي بس چې کوم دی مخونه تور کړي یو بل سره دغه گویا کې دا زنا دی لیکن دونه صرف نوم چې کوم دی د متعی ورکړل شي دا نکاح متع ده دا په اسلام کې بالکل ناجایز او حرام دي بلکې په قرآن مجید کې کوم ذکر دی چې تاسو کله د زنانو نه خپل د ښځو نه چې کوم دی نفع والی نو د دې نفع مطلب دا دی چې تاسو کله کوروالی وکړئ د هغې نه بعد هغو ته چې کوم دی څه ورکړئ د هغو حق ورکړئ یعنې د هغو مهر ادا کړئ. اوس یو زنانه داسې چې هغه د یو کس سره چې کوم دی د هغه واده وشي د خاوند سره او خاوند چې کوم دی د هغې سره کوروالی وکړي د هغې نه پس چې کوم دی بیا طلاق ورکړي نو دا د په ذریعه واجب د په ذمه د دې خاوند چې دی بدله چې کوم دی مکمل مهر ادا کړي او کچرې واده نه پس چې کوم دی جما وغیرہ نه کړي او د هغې نه مخکې چې کوم دی د طلاق ورکړي بیا د په ذمه چې کوم دی نیم مهر واجب دی پورا مهر واجب نه دی. نو د دې مطلب د قرآن مجید د دې آیت چې کوم مطلب دی هغه دغه دی چې کله تاسو فایده والی د هغې نه پس بیا چې کوم دی تاسو چې کوم زنانه دي هغو له چې کوم دی مهر چې کوم دی په هغې کې بیا کوتاهي مه کوئ هغه مکمل هغو ته ادا کړئ دا د هغو حق دی. نو دې حواله سره چې کوم دی چې کوم خلک د غلط فهمي شکار دي چې دا یو جایز عمل دی الګ جنې راضي شو بس چې کوم دی متعین مدت پورې چې کوم دی چې څو پورې هغو په هاسټل کې پاتې کېږي نو دوی چې کوم دی د یو بل لپاره حلال شي داسې بالکل ناجایز او حرام عمل دی. دغه شانتې په مسافرۍ کې ها البته تاسو چې کوم دی مستقل نکاح وکړئ نو دغه چې کوم دی شریعت د دې حکم موږ تاسو ته راکړلی او دا سنت عمل دی بلکې د ګناو نه د بچ کېدو یو ذریعه ده. بهرحال موږ تاسو چې کوم دی په هغې باندې به عمل کوو چې کوم دین او اسلام او شریعت موږ تاسو ته ښودلي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته ښودلي دي. په حدیث شریف کې راځي بخاري شریف روایت دی چې حضرت علي رضی الله تعالی چې کوم نوم داخله کالی دا شیعهګان رافضیان د هغه روایت دی
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوه خیبر په موقع باندې منګه ته چې کوم دی د مطعینا او دغه شانتي د چې کوم پالتو خردي داغه د غوخه د خوراک نه چې کوم دی منع کړو. نو دینه دا معلومیږي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منع کولو نه بعد دا عمل بالکل ناجایز او حرام دی چې کم یو کس دا عمل کی د گویا کې د زنا کې د بالکل د چې کوم دی نکاح ویل دا بالکل ناروا ده، بلکې دا نکاح نه دی بلکې دا صرف نکاح نه مولا د ورکی بلکې دا بالکل زنا دی. بدې کې هغه سړی هغه زنانه هغه الګ چې کوم دا کارو کی نو دوی چې کوم دی که په دوی باندې دا عمل ثابت شي د هغه نه پاس چې کوم دی شرعي سزا چې کوم دی هغه به غو طلاق کیږي. کچري غیر شادي شوده نو کوړې بوت لګي او که غیر شادي شوده نه اسلامي حکومتي نو هغه چې کوم دی هغه به دا غي چې کوم دی سخساري. امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.